بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د نن ورځې خوبونه هغه انشاءالله تعبیرو. اول خوب دا وایي خوب مې لیدو ږیره مې وړه کړې وي، ډېره پښیمانه یم چې دا خلک به څه وایي. نو ږیره دې وړه کړې ده که ډېر زیات دې وړه کړې وي ږیره دې، او یعنې ږیره دې کمه ده او په خوب کې ګورو څه نه دې کم کړی دی، بیخي واړه کړی دی ده، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. او که داسې وي چې ږیره دې ډېره زیاته ده او تا خوب ولیده ږیره دې لږ اصلاح کړې وي لږ په طریقه، نو بیا ښه تعبیر لري، په ښه تغییراتو باندې تعبیر کېږي او په تشویشونو رفع کېدو باندې تعبیر کېږي. او څه کله ډېر دې واړه کړي وي او حتی تر دې چې ته به تشویش یې دا خلک به څه وایي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا ظاهر او باطن کې لږ فرق ده. کله کله ته داسې کوې غواړې هغه خپل څه کم نیت دی ده او کم د زړه خبرې ده هغه پټ کړي او بل شی ځان ښکاره کړي په مجلس کې، په خبرو کې، په معاملاتو کې. نو دا یو تنبیه ده تا د الله لخوا، دا کار سره ته بد معلومیږي، یعنې دا کار پټ نه پاتې کېږي. لکه چې یو ږیره څوک کموي نو دې سره هغه خو پټ نه پاتې کېږي، نو دغسې دا ستا کار هم پټ نه پاتې کېږي. که څوک غږ نه کوي نو د دې معنا دا نه ده چې څوک در باندې نه پوهېږي، نو خلک پوهېږي. نو ښه خبره دا ده چې ظاهر او باطن ته یو شانتې کې، او څه معامله کوي چا سره ښه په اخلاص او ښه صفا نیت باندې، او خبرې وي هغه ښکاره کړي، څه منافقت کې را نه شي خدای ناخواسته، او هغه ستا حیثیت د تاوان ونه رسېږي. والله تعالی اعلم. دویم خوب دا وایي والد صاحب محترم مې خوب لیدلی ده چې حج ته روان یم، بل کس هم راسره یي، شیطان چې چېرته ویشتل کېږي تیږې مې چې راواخیستلې لمن کې مې واچولې، وایي شیطان پرې ولمه چې په دې وخت کې لمن کې مې بېرته خلاصه کړم میوې ترې جوړ شوي وي. دا تیږې چې دي دا دې نه میوې جوړ شوي په لمن کې مې. وایي دا ملګري مې راته وایي دا ولې؟ ما ویل په میوو څنګه ولې؟ دا خو صحیح نه ده که نه، یعنې زه هغه رمې دی هغه ملګري ته وایم چې دا کار زه نه کوم، د نه علما. نو دا ډېر ښه تعبیر لري او په دې باندې تعبیر کېږي د ګناهونه او خطاګانې دي دا دې درته بخښل کېږي. او که قرض په چا باندې لرې هغه تاخیر پکې راځي، کېدای شي لږ تاخیر پکې راځي، یا چا نه قرض غواړې هغه کې به لږ تغیر راځي. دغسې تعبیر ده. نو چون خوب ستا خوب نه ده، نو خوب والد صاحب دې لیدلی او دې کې معلوم نه ده چې بل کس نه مراد دا ته یې که هغه خپل ځان ښیي، او اکثر خوب چې پوره نه وي نو په هغې کې دا تعبیر هم دومره واضح کېږي نه. والله تعالی اعلم. دریم خوب دا وایي ملګرو سره مې کاروبار شراکت شروع کړی ده، خوب مې لیدلی چې موږک راسره لوبې کوي، وړوکی موږک وي، ما سره مستي کوي، په دې خوله کې ورته دا ګوته هم ورکړم، زخمي مې نه کړي. څوک راته وایي چې دا موږک د جراثیم لري، کوم مرض به درته پیدا کړي. نو په خوب کې څه کله موږک وکتل شي او هغه مستي په حالت کې وکتل شي، دا ډېر ښه تعبیر لري. د موږک مستي څه ده؟ دا هغه وخت کېږي مستي کوي څه کله ښه خوراک هر څه ورته مهیا وي، برابر وي په یو کور کې. نو هغه کور کې چې هلته ډېر شیان وي، ګودامونه وي او ډېر مال وي او هر شی تویېږي، نو هلته به موږکان هم پیدا کېږي. نو څه کله تا موږک دې کتلی ستا سره لوبې کوي، نو معنا دا چې چېرته یو موږک وي، تا یو موږک کتلی او هغه ښه ارام وي، نو هغه موږکان هلته زیاتېږي او هغه مستي د موږکانو چې ده په خوب کې دا په مالداري باندې په ښه کاروبار باندې تعبیر کېږي. نو د خوب نه دا معلومېږي چې دا کاروبار انشاءالله ستاسو ته ښه ده او دې کې خیر و برکت ده، خو هماغه اصول او شرایط د شراکت شریعت لحاظه چې کوم مقرر شوی ده
هغه مقرر هغه مراعات کړي انشاءالله دا کاروبار کې به الله تعالی برکت اچوي په اخلاص سره دواړه نیتونه صفا وي نو انشاءالله کاروبار کې زیات ګټه کوي والله تعالی اعلم. څلورم خو د وای خوب کې چرګه وګورم وای د سر ویښتانې هم او د لکۍ په شان یي او فارمي چرګانو غوندې وي پوستکي ترې چا توکواړی وي سور و سپین معلومیږي. بلې چرګې سره په کوروالي وګورم نور خاص په یاد نه دی هګۍ مې پکې ولیدلې احساس راته کېږي. نو که په دې وخت کې دا کوروالي کې دې لیدلې تا باندې څه حرکت راغلی وي او څه حرکت راغلی وي یو غسل واجبېدو یا احتلام خوب غوندې نو دا بیا خاص تعبیر نه لري دا د احتلام خوب ده ولو که ته غسل باندې واجب شوی هم نه وي خو څه تا باندې لږ حرکت راغلی و په دې وخت کې ته ویښ شوی په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. او که د چا علاج کوي په کور کې د بې اولادي ځکه تا دا د چرګ بل چرګې سره په کوروالي حالت کې هم کتلی او بیا داسې احساس کوي ساګۍ دې هم کتلی نو په دې باندې تعبیر کېږي ځکه څوک بې اولادي علاج کوي ستاسو نه ته یا بل څوک په کورنۍ کې نو کېدی شي هغه ته الله تعالی اولاد نصیب کړي والله تعالی اعلم. خوب مې لیدو سړی یو ښځې خورېږي وایي مامو نه غوښه ورکه ده زه ولاړه یمه سر باندې مې دواړه لاسونه ایښي وي د خپل سر ویښتانو ته ګورم اوږده وي راباندې ښه لګېږي. نو د خوب کې د اول حصه څه ده دا دومره واضح نه ده خوب ته دا ټول حصې نه تعبیر کېږي یا کوم حصه چې ډېر واضح وي هغه کې یو رمز وي هغه تعبیر کېږي خوب پوره ویل شي بیا سړی پوهېږي چې په دغه حصه کې دغه رمز ده او دغه مسله ده نو دې کې صرف د آخره حصه تعبیر کېږي چې هغه ته خپل ویښتان ګورې چې اوږده وي او در باندې ښه لګېږي ویښتان چې کله په خوب کې وکتلی شي چې هغه ښایسته وي دا په مال باندې او د انسان په دې فکرونو باندې او خاطر جمعي باندې هم تعبیر کېږي او څه کله ډېر اوږد وي دا ویښته ډېر اوږده وي او غیر منظم وي نو دا په تشویش او په مشکلاتو باندې تعبیر کېږي. نو تاسو په ښه حالت کې کتلي دي نو دا ډېر ښه تعبیر لري. نو دا پنځم خوب. شپږم خوب دا وایي مسافره ښځه ده وطن ته درومي استخاره وکړله خوب کې ویډیو کې ورته ښودل کېږي چې وایي مزمل صورت اووه وارې تیر کړه هغه بعد قرآن کریم شریف خلاصوي هغې نه بعد اووه پاڼې اړوي کوم ټکي چې د وي وایي بل وایي بل وایي چار دی هغه وایي صحیح کېږي شین ټکی که دیر وي وایي هغه نه دی صحیح بیا به وکړئ هغه یو وارې وکړه ښه ټکي وایي ډېر و پکې بیا دویم وارې بیا وکړه ښه ټکي ډېر پکې و. نو دا خو فال غوندې ده او فال کتل او دا شیان د قرآن کریم یو پاڼه راواړئ او په هغه کې وګورئ چې لیکلي دي په دې شیانو باندې ښه خبره ده دا نو کم استخاره کوي نو هغه لپاره طریقه بیا همدغه استخاره ده چې ته لمونځ وکړې د استخارې لمونځ او دعا وکړې چې که دا کار دا درته په خیر وي اولاد یې وکړي درته او څه خیر په نه وي بس الله یې یو ښه بل ځای کې د قسمت نصیب کړي والله تعالی اعلم. وایي بیا دې نه پس یې وظیفه وکړه زړه کې وویل خدایه ښه خوب راباندې وګورې وایي چې خوب مې ولیدو ورور کور مې وي ډېر ښکلي وي دوه چاته منزلې وي اول وایي کپړې پکې بیا وایي دغسې ښکلی کور وي نو دا هم ښه خوب ده دا دواړه د یو کس خوب ده دا په دې باندې تعبیر کېږي چې د ورور کور نو که چېرته وطن ته روان نو که دلته ورور مې همدلته وي نو دا ښه تعبیر لري کور څه ده په نوي ژوند ښه ژوند ښه تغییراتو باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم. خوب کې وایي پلار مې ولیدو وفات دی چې راته وایي ډېر راباندې ګران یې ځکه چې څوک دی غلی کولی نه شي بیا راته وایي هغه خبره درته ښیم چې کړې دی ده زموږ کلیوال دي وایي مړی او ژوندي ورسره نه لرو ما د دوی یوه خبره خپل کلیوالو ته کړې وي. دا خوب شیطاني خوب ده ستا جنګ ته او لانجو ته او تعصب ته تشویقوي او تربورتوب ته دشمني ته نو دا شیطاني خوب ده دې کې خیر شر نشته والله تعالی اعلم.